بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه سئ او د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره د عدالت ګوند د ښځو کمیټې رئیسه زینب ترکي راسره میلمنه ده. دا نو د ښځو په برخه کې فعالیت کوي. نن د فعاله ښځې په برخه کې د دوی سره غږېږو چې دوی تر دې دمه پورې څه کار کړی دی د ښځو لپاره او همداراز د ځان لپاره یې څه کار کړی دی. اول به یې ځان دی بیا جهان دی. اول به موږ ځان ته کار کوو تر څو ټولنې ته کار وکړو تر څو نورو کسانو ته کار وکړو. نو دا به د دوی نه پوښتو چې یو خو افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا بېلابېل قومونه دي. نسبت د پښتنو څخه بیا نور قومونه ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي چې هغوی درس تعلیم ته دغه وکړي. بیا پښتانه زیات قید کړي دي. د زینب نه به پوښتو چې په پښتنه ټولنه کې دوی د کومو ستونزو سره مخ شوي دي، څومره مبارزه کړې ده؟ مشکلات خود در کل هست در افغانستان ما بازم بعض قوم های ما هست، بعض از ولایت های ما هست که اونا زیادتر قیدگیر هستند و زیادتر این مشکل بر خانم‌ها خلق کردن. البته خانم‌ها را اجازه نمیدن در بیرون کار کنن. ما هم از خانم زینب دمی باره پرسان میکنیم اونا با کدام مشکلات روبرو شدن. سلام بر شما، صبحتان بخیر. السلام علیکم. د مشرانو جرګې تلویزیون ټولو کتونکو ته ښه راغلاست وایم. د تاسې په خبر به تایید چې په افغاني ټولنه کې خصوصا پښتانه نجونو ته درس ته بیخي نه پرېږدي او بهر وتل خو ناممکنه ده د دوی په نظر کې. د یو سروې له مطابق وایي په افغانستان کې افغانستان د نړۍ په هغه 10 هېوادونو کې بدترین هېواد ده چې نجونو ته یا هم په تعلیم کې ډېر شاته ده. یعنې دا موږ ته ډېر یو بده خبره ده چې موږ د نړۍ په بدترینو هېوادونو کې یو هېواد یو په 10 هېوادونو کې. نو همداسې ما هم ډېر ځورونې لیدلي بهر وتل یا هم د ښځو په حق کې فعالیتونه کول دا ما ته ډېر زیات ګران ده. خو داسې ده چې لږ شوالې زه پلار همداسې روزلی یم چې زه باید ښځو ته کار وکړم ځکه زما پلارجان ډېر لیدلي چې دلته د ښځو په حق د ښځو حق بیخي نشته وایي دلته ان د شریعت حق موږ ته نه راکول کېږي. نو پلار مې له ماشومتوب همداسې روزلی یم چې زه د ماشومانو په حق کې ډېر زیات کار وکړم. بیا زه یو داسې اډرس پسې ګرځېدم چې په کوم اډرس زه ښه کولی شم چې ښځو ته فعالیت وکړم. ان ما په یوازې ځان نه شوی کولی چې ګرځېدم یو نهادونه او انجیوز مې ډېر ولیدل. خو حزب عدالت چې ورغلم چې د ښځو کمیټه مې ولیده زه ډېره خوشحاله شوم چې دلته د ښځو ته هغه کار ورکول کېږي چې په انجیو په دې کې ډېر کم یعنې هغه پروژې کارونه دي هغه تر 2 کالو پورې 3 کالو پورې دغه دوام لري. خو اما عدالت ګوند چې ده دا دایمي ده. دې ته هغه کار بنیادي کار کېږي چې تر 500 تر 60 کالو پورې به انشاءالله دا دوام وکړي. نو دې ته تلپاتې مبارزه وایي انشاءالله. ته راته ووایې اغلې ترکش ځینې پلرونه شته دي، ځینې کورنۍ شته لکه ستاسو پلارجان چې هغوی ښځو ته حقوق ورکوي، هغوی ښځو ته اهمیت ورکوي چې هغوی د نورو ښځو لپاره کار وکړي، د بل چا لپاره کار وکړي. په افغاني ټولنه کې نسبت د هغه وختونو نه چې تاسو البته د ښوونځي وختونه وله تر دې دمه پورې د ښځو خپل هم فعالیتونه کړي، تاسو هم فعالیتونه وکړله، مبارزه هم وکړله، همداسې نورو ښځو هم فعالیتونه وکړله. څومره تغیرات راغلي دي په ټولنه کې تر څو ښځو ته حقوق ورکړل شي، هغوی کار وکړي، ټولنې ته راووځي، تر څو د نورو ښځو لپاره زمینه برابره شي، کاري زمینه او یا همداسې نور تغیرات د ما په فکر په مرکز کې ډېر زیات راغلي اما په ولایتو کې دومره نشته. خو ورو ورو انشاءالله راځي ځکه له پخوا تر اوسه ډېر زیات تغیر راغلی ده. په افغانستان کې 9 میلیونه ماشومان مکتبو ته ځي چې په هغه کې 90% نجونې دي. یعنې ډېر اوس هم کم دي، بیخي زیات کم دي ځکه د نارینهو فیصدي 54 او د نجونو 55 ده د ښځینهو طبقې. یعنې بیا هم په موږ ډېر کم یو ځکه چې 80 سلنه ښځې زموږ د ځورونې یا تاوتریخوالي له امله په کور کې ناستې دي، یعنې درسو ته نه ځي. یوازې 10% ښځینهو دي چې هغه راوځي کار کوي یا هم تعلیم کوي. په هغو کې زیاتره په مرکز کې دي او لږ لږ په ولایتو کې دي. خو انشاءالله په ولایتو کې کار روان ده، انشاءالله ډېر ژر به مونږ کار وکړو. یعنې تاسو په خپله هم د ولایتونو سره ارتباطات لرئ، ورځئ هلته ګورئ، هغه ښځو ګورئ، د ښځو حالات درته معلومیږي، کله کله هم د نږدې نه هغوی ګورئ؟
مونږ اصلا زمونږ ګوند چې دا کار شروع کړی دی له ولایتو شروع کړی له مرکز یې نه ده شروع کړی. اول ځل مونږ په لوګر په جلال آباد په دې کې غونډې کړې یا هم له غځې مونږ دا مبارزه شروع کړی او انشاءالله تر مرکز یې مونږ را رسوو ځکه راتلونکي کې انشاءالله بیا مونږ په ولایتو کې به انشاءالله غونډې ولرو هلته به ښځو ته کار وکړو نو زمونږ مبارزه شروع سوې له ولایتو ده ځکه مرکز دومره اړتیا ورته نه لري. مرکز کې زیاتره ښځو ته حق ورکول شوی ده ځکه دلته ټول هغه ایجوکیټډ خلک دي تعلیم یافته خلک دي اما په ولایتو کې نشته ولایتو کې د ښځو حق بیخي نشته نو زمونږ ګوند مبارزه شروع کړی هم له ولایته ده. در ولایت که شما کارتان آغاز کردین چقدر مشکلات سر رایتان بود؟ مردم چقدر مخالفت میکردن؟ مشکلات بیخي ډېر وو خو اما زمونږ مبارزه ډېره سپېڅلې وه او د ملت ګټو ته ژمن وو نو زیاتره خلک موږ سره بیرته موافق هم ځکه د موږ هغه مبارزه چې ولیده زموږ سپېڅلتیا چې ولیده نو بیرته له موږ سره مړ شو اما ډېر زیات مشکلات هم اوس هم دي مخکې هم وو. په وروستیو کې پر دې باندې سره وغږېدل چې یو ښځه د کور نه راوځي نسبت د پخوا نه دا کچه به کمه شوې وي په اداراتو کې څومره ستونزې ورته دي چې دوی اداراتو کې کار کوي او بل دا چې د دې انجوانو کارونه څنګه ارزوئ چې هغوی پروژې کار کوي که په لنډو کې ووایستل تاسو ویل چې دوی په دوی کارونه کوي پروژه‌یي سیستمونه دي د دوی کارونه څنګه ارزوئ نسبت د ګوند څخه چې تاسو دي زه یې ښه ارزوم ځکه هغه هم کار کوي خو اما دا مشکل دی چې هغه پروژه‌یي کار کوي د لږې مودې لپاره وي هغه دومره زیات دوامداره نه وي سټنسیبل نه وي اما کوم ګوند چې کار کوي هغه یو سیاست پورې تړلی ده تاسو فکر وي چې دغه نور هیوادونو کې دا ولې د ښځو حقوق ورکول شوي دي ولې دغو سیاست دوامداره ده هغه ځکه چې الت انجیو ته دومره زیات ارزښت نه ورکول کیږي ګوندونه ډېر فعالیت کوي او سیاست ټول دا ګوندونه هم کوي نو زمونږ په هیواد کې چې ښځو ته ارزښت نه ده ورکول شوی یا هم ښځو پاکې ډېر زیات کار نه ده کړی نو هم د دې له وجه چې هلته دلته زیات انجوز دي ما ګوندونو باندې څوک دومره زیات باور نه لري ځکه زموږ پخواني ګوندونو داسې ښه فعالیتونه نه دي کړي چې اوسنی خلک پر دوی باندې باور وکړي اما دوی بیچارهګان ګرم هم نه دي خو اوسنی ګوندونو د دې یو ځل مبارزه وګوري دغو فعالیتونه دې وګوري نو کیدای شي دوی موږ سره موافقه شي او د ګوندونو دا کار چې د مبارزه چې ده دا زیات چلیږي ځکه دوی بنیادي کار کوي د دوی سیاست چې ده یا د ښځو لپاره مبارزه ده دا سنسیبل ده یعنی دا تلپاتې ده. زنده باشین شما تشکر. واقعا مشکلات زنان زیاد هست خب بازم زنان هستن کار میکنن. دوستای عزیز از شما هم سپاسگزار هستیم تا این دم ما رو همراهی کردین چون وقت برنامه کم است ناگزیر با شما دوستا خداحافظی کنیم و وقت برنامه نیست که دیگه صحبت ها داشته باشیم تا برنامه فردا بازم در خدمت شما قرار میگیم شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم با بقیه برنامه های تلویزیون مشران جرگه همراه باشید.